د اسلامي امارت له واکمنېدو تر دې مهاله هلمند کې 48 د دانهدارې پنبې د پروسس کارخونو په فعالیت پیل کړی دی. د هلمند د سوداګرۍ خونې مشر وایي د غوړیو د تولید له کارخونو هره میاشت 3000 ټن غوړي هلمند او 2000 ټن غوړي په یو شمېر نورو ولایتو کې د هلمند له پنبه دانې تولیدېږي. په هلمند ولایت کې 28 د پنبو کارخونو یعنی په فعالیت پیل کړی دی. پروسس ماشینونه جوړ کړي دي چې باید هغو ته موږ دغه مواد ورواستو. دغه غوړي خاص د هلمند د پختې څخه ترلاسه کېږي او موږ په آینده کې د اسلامي امارت یعنی په همکارۍ سره شاید دغه تعداد 1000 ټن ته وغځوو. د هلمند د پنبې او نباتي غوړیو اماراتي شرکت تجارتي مرستیال وایي هلمندي پنبه دانې څخه تولید شوو غوړیو دا ولایت پر ځان بسیا کړي او د وارداتي غوړیو مخه یې ډپ کړې ده. د دې خو یو خپله دغه غوړي چې دی پوختې دی 100% د پاخه دی تصفیه شوي غوړي دي او بل اجنبي مواد په دې کې نشته لکه نور اکثریت غوړو کې چې دی دا خپل کم 100% دغه چې دی هغه اصلي کیفیت داره دی کیفیت لري. بلخوا هلمند ولایت کې د نباتي غوړیو پلورونکي او پیرودونکي بیا وایي دا ولایت کې د ایراني، پاکستاني او مالیزیایي غوړیو ځای تر ډیره بریده د هلمند نباتي غوړیو نیولی دی. کیفیت یې ښه او نرخ یې ارزانه او خلک له خپلو نباتي غوړیو استفاده کوي. شکر دی ښه دا غوړي ډېر ښایسته غوړي دی او خلک ډېر کاروي. د ورځې تقریبا 300-400 کیلو خرڅېږي او دا غوړي چې دی موږ ته چې هر څونه واس وکړو هغه نور چې هر څونه چې هغه دونه نه وځي لکه دغه او دا غوړي چې دی او تر هغوی څه ارزانه هم وځي ارزانه پرې وځي. دا غوړي چې دی بیا برکت هم لري. د دې ځای څخه کابل کندوز دغو ځایو ته یې موږ استوو او ډېری تقریبا پخوا موږ د دې غوړو سودا چې موږ کول تقریبا 2 ډبې 3 ډبې د ورځې خرڅېدل په هغه اولو سلو کې تقریبا موږ پر دغه دوکان باندې 12 بیله 13 بیله د ورځې فروش لرو. موږ وایي ډېر به خېږي ارزانه به پرېږدي هغه خو ډکه نه وي او 1 لیټر 2 لیټر ته شي زیات کم او دا به ډک د ارزانۍ په خاطر وي. دا په داسې حال کې ده چې هلمند کې د بوس د پنبې او نباتي غوړیو اماراتي شرکت تولید شوي غوړیو کیفیت د بهرنیو هغو په پرتله ښه بلل شوی چې نه یوازې په کورنونو کې ترې استفاده کېږي بلکې بهر هېوادو ته ځینې خلک خپلو دوستانو ته د ډالیو لپاره لیږي.